په خدای قسم یو ړوند خیر غوښتو خیر بادشاہ پلاره تیرې دو اړون الکه تس ویسے قرآن میں یاد دے او بل سے روزگار میں نشتا ویل قرآن دی یاد دے او بیا خیر غواړي ویل او صاحب وی بوئی زیو کوټه کې واچو ړوند کوټه کې واچولو ماسختن بادشاہ ورغه یو دومره کانه ورته کې هو وی فیجی سے دا کانه چې تر سبا پورې د سر زر کړه نو سبا به دی وجنه او ځوړندوم به اساس چې ماسختن سوچو کو چې خدای ما سره کیمیا خو نشتا نور څه دي سوا د قران نه بشورو او کړه الحمد چې سار بانګونه کې د من الجنه والناس تورسېدو او پکانی چوف کو چې خدای دا سر زر کې تباش ما خو بوس بادشاہ وجنی چې بادشاہ ساراغه چې کانه د سر زر پر سبحان الله کانه پیغمبر خله نه بیا او درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قرآن قرآن با چفکائے کانے با څنګه سر زر نکی کانے با ولی نکی ومونگا سیو وی برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر ای چنی تسبیح کا ادارت اثر دیکھو گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ را گئے پاسا ادھر گا پاسا شیخ را گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جیب تے گورن نور سے گال دے یار لنگر منگر دگا دے اگر وہ سلو لوٹ نہ کم رہو نا بس لنگر خراب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر ای چنی تسبیح کا ادارت اثر تاسو خیال راغے عرض میں داو پیغمبر مارو غختو یا ظالمہ ابو بکر دی ولی اوچی چلو و یا رسول اللہ غسیرہ باندی مکوا تپوس راناو کچدا کار میں ولیو کو ولی دیو کو و یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کولو چی ما نرستو بیو پیغمبر پیدا کیگی مکینہ بیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت رہی نشپک سوا کالوشو چستا د دیدار پا انتظار باندی پا دی غار کے ناستی ما کولی سڑے ابو بکر د کمیس پٹوٹا بند کرے دا یو سوڑا پاتے و چی ما پکستا دیدار کولو آگے کیا ابو بکر پند کے خواہ یا رسول اللہ ستا پا عشق کی دا سے تباہ ما چی پا خدای قسم پزان پوشوے نیم ابو بکر نیوچی چلو آگا ابو بکر مدینی تا چلاڑا حضرت عمر ورتوی ابو بکر ما چی سمرا عمر دو پیغمبر سر بندی والی دی او سر میں پتلی کی خیوے
سمرا قربانای می کړی دي. اے ابو بکر آغا ټولې توالا خو په غار ثور کې چې پیغمبر سره دی یوه ګنټه تیره کړې وه مال راکا. ابو بکر ورته څه وایي؟ وی پیغمبر سره چې ما یو ګنټه تیره کړې وه هغه تاله درکم. د یار دربان په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی پا این و آن ورنکما. کئیو ظلمی دی زلفی پلاس کی اوزی یو اختبدی پدرس جہان ورنکما. واللہ چه د غار ثور یو گھنٹا خو ډیره ده چې د غار ثور یو منټه اے عمر نه په دنیا او نه مافیها باندې ورکما. هغه ابو بکر چې مدینه ته لاړو کل 40,000 روپۍ ورته پاتې پاغې بیت المال د پاره ځمکه واغسته. جامې نشته کمیسه چوله ده چې کوم ځای شلېدلی دی نو د کیکر پازغوی ټکوالی او ګنډلی دی. پیغمبر ته جبرائیل راغی. جبرائیل ته چې ګوري نو جبریل هم لنګ والی دی د شړی او چې کوم ځای شلېدلی دی د کیکر پازغوی ګنډلی. پیغمبر ورته جبریل دا نن کوم لباس کې رالی؟ ورته وی یا رسول الله نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم وکړو چې تاسو نن لنګونه ووهئ. عزیزانو دا د ابوبکر شان. وزیر خو ما غوندې لیونی پکاري، امیر خو ما غوندې پکاري. زه ستاسو دا د غوږونو تیسکو نه بادونه وباسم په خبره نه پوهېږي خو چې جایگیر مال و دولت بنگلا بینز موټر دا ورسره دي نن ستا د ملک حکمرانی کوي لګیا دي. زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نېستګار لیدلی نه دی. جرګه کې غریب سړی څوک پرېږدي؟ غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبرو کېنه مړه حیثیت ته دې وګوره. او تاسو ورته څه وایي؟ غریب سړی چې د کروڑ روپو خبرو ٹکے بیٹھ مڑا اپنی حیثیت نو دیکھ تے گلا نو دیکھ. فلانی خان نال تو پیا گلا کرنا اس فلانی خان پہ تو غلو ڈیرے وہی خان او نواب او سرمایہ دار چې په پاکستان کې موجود وي او پاکستان د خیر ورځ مخ ولیدو کمړم نو راشي ته قبر می متیازي وکړ. ستا ملک نن خانستان، نوابستان، رئیسستان، اربابستان دے. پاکستان نہ دے، پاکستان نہ دے، خانستان، نوابستان، رئیسستان اور اربابستان دیکھا نہ دے. تو غریب سڑے تو چوکی پیاس سری کا دے پیاس کون ہے راشے اگو رہے بل ظلم ستاپ دے ملک الکانو لسم پاس کرے دے دالک نمبری دی 450 کالج تو ورزی وہی جن میرٹ 600 نمبر ہو دے ورکش بل الک سر چٹ رازی دے وزیر یاد صوبائی اسمبلی دا ممبر چٹ رازی کہ دے الک 350 نمبری دی دعوات لئی 450 نمبر والا پہ میرٹ دے اور 350 نمبر والا دے وزیر پہ چٹ باندے کالج کے داخلی دینا زیاد ظلم پہ دے ملک بل سکے دے دا گیا والا زوئی اور دا چابڑی فروش زوئی خود 500 نمبر والا پہ کالج کے نہ داخلی گی اور دا کوتکشاہ زوئی
چې د 4 صحیح وزیر او حکومت تکیږي اډ 350 والا په سینس کې داخله ملایي دا استعمال کړي د دې انصاف څه دی انصاف ګیدړ او میلو زمری خپلو کې اتفاق وکړو چې راځي په اتفاق بخکار کوو ورو په اتفاق بکار هغه ورځ په اخبار کې کتلی چې زبر د ټول ملک خدمت به امتیاز کو په اتفاق ده ورسفونن مولا سدل ته چرته مړ شوی دی د مړي د خدای به خداسي واته ورځو شي چې څوک مړ دی خو لا مړ نه جوړي څنګه چې جمعات له سره ولي نه دي اتفاق سو یو خروالو یو وسایوالا یو خرگوش زمره ورته پاس کې ناستو زه خو بادشاہ ما میلو صاحب ته تقسیمو کا میلو ورته صاحب تم غټه دا خرم غټ د داستاش دا وسای زما عمر دنو دا زما شوا دا ګیدړم ورکوټه دی او دا خرگوشم ورو کې دا دش چې پلاک شو دا دوار سترګې د میلونه بار وېسته ګیدړ ته ته تقسیم کدا به وقوف ته نه پويږي هغه الحضرت الامر اوضح خبر صفادا دا خرب وسخره او دا وسایب غرمیل او خره او دا خرگوش بده د مازیګر چیش شاباس دا سے تقسیم کوا الکه دا دې ذکرې چانه ده هغه استاد مې پکې نشته خود مې لو د سترګو نه مې ذکرو مې لو پکې د ځاني سوال سترګې وته مار کې خیالو کو چې کته ځان لا پکې څه پاوتی کا وګوره نو سر در نه غسیږي خراشه ارث د دکوا دا ستاد ملک انصاف وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ننستاد 14 اگست پشپا باندے پا سرکاری عمارتونو باندے کروڑونا بلپونا لگی دلی دا کروڑونو روپو بجلائے پہ خرچ شوے وا آغا خیر ہو او د غریب سړی په کور کې یو باتای لګي دلی وینو لس 912 بل پراش کس ډیولر شي چې تباشو ما د 25 روپو ورځ مزدور ما زب 1200 د کنځه نه ورکوم وای ز شیخ صاحب مازغه می مخرا بل داخل ک بیا جګړه کوا نن ستا په ملک غریب دا حق نه لري چې یو پکیلا نکي ما د کور بل زیات راغله ما یې داول وجودا به ټیک مې جسته وي په دې ټکی یو څوکي کې خیر ما کې خو س جذبه وا غریب بس کوي دا د خدای قهر وو بمبي وګورا 10 روپے میاشت بمبي ہاں 25 روپے شوي کا کمیټه والا ہوتا ہے کوسا ګندا دا وای ممبر صاحب ته وای ممبر ته بامبن پسې چې ګرځي بامبن ملاويږي دا بامبن له چې ورشاوي او بشي غم مکو سکه بیا د کمیټه پیسې چې زما غوخه په وتروړې هغه پیسو کې د وزیرانو چا سمانا لري دغه وګورئ وخت راتلو سرابا د سلوختو کالو د کمیټه د میارانو نه زغونه پرې کوم دا ستا د پلار ملکو دا ستا د پلار بچایو بیا د حکومت په پیسو چې کم کسان حج ته تللی دي فری حج مولیانم پکې تللی دي وای
خدایم په سټوړه اندکا هیڅ شرمېدلو کدا سی فری حج کې زتره زه بوس 15 لکه حجی توب وې فری حج په دې حجی د قوم د خزانه پیسې لګېدلې دي د قوم خزانه د ټولو پاکستان د خلقو مشترکه ده دا ناس خلقو تاسو وربخلي دي خپل پیسې هغه چې راشم تاسو ګلونه ورچوي خدای مرسته کوي د سرکار په پیسو چې حج ته تللی هغه ګلونه څنګه ورچي دا د ځل پلان ملک دی چې د سرکار خوښه ده چې څوک حج ته لیږي یا دته دا اجازت شته بیا اوقاف وګوره اوقاف دا به مسئلې تپوس کې وخت راتله به د دې حساب ورکې دیکھو وګورئ اوقاف حکومت قطعا د دې مجاز نه دی چې د وقف ځمکه خرڅه کړي په دې خبره پوهېږئ د وقف ځمکه خرڅولو اجازت اوقاف حکومت ته قطعا نشته الوقف لا یملک وقف د چا ملک نه او نه وقف څوک خرڅولی شي دا ستاسو ملک پوه نه یئ چې په دې ملک کې سرمایهدارو قیامت برپا کړی دی قیامت مانا کوئٹه کې چا تپوس دلی کې رانه چا تپوس وکړو وې سال ده ستاسو په ملک کې ما زمونږ ملک سال دی زمونږ بلکې دا حال دی چې د ورځې کار نه کم سړی اوزګار شي مازدیګر چې کور ته لاړ شي نو میخه پرانیزي سرولو لی بوځي وی میخه څوک دی مال دا ښځې میخې دي که نه وای په ایمان چې د دفترونه راشي او کورونو ته راشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا هغه لوبئ دڼدڼی لوبئ هغه ورځې ښځې ما پسې شوې مال ښځې وخت براشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښه سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخه اچوله چې زما د پرتوک کپړم پردی سړی ونه ګوري او شیعو او شیعو بدبختو او سنیانو بدبختو راشی د بی بی فاطمه نه څلک سبق خزدکا بی بی فاطمه چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې خبردار زه چې مړه شمه نو چې ما جنازه د ورځې اوچتل کوي زما جنازه به د شپې اوچتوئ او جنازې د پاسه به بیا ډولۍ جوړه کوي ډولۍ څه ضرورت دی وی ډولۍ دې له جوړه کوي او کپړې پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري او بدبخت قومه او شیعه او سنی بدبخت قومه نن د بی بی فاطمه ایمان وګوره او زمونږ د ښځو بې حیاګیري وګوره د سنیانو ښځې دا لس پې ګرځي د شیعګانو جندو پورې ګوډاګي تړي مراد د پاره ګوډاګي تړي مونږ سره زیارت ته هغې کې زانګو ده ښځې راشي زانګو له جوټه ورکړي کاڼی وروغورځي کاڼی زانګو کې وغورځېږي مبارک شه مبارک شه زوی به دوی دا زمونږ ښځې لس شپې زمون ښځې په دې ډنډو پورې ګوډاګي اهل شیعه والله که زه ستاسو دشمن یمه دشمن هم نه خدا درته وایم چې د حقیقت نه ګوره شیعه او سني ډېر لرې تللی ډېر لرې تللی
او حقیقت ته چې دا دواړه فرقې راځي نو بیا به قیامت خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځې ته وګورئ اصل حقیقت ته راشئ اصل حقیقت ستا او زما منځ کې څه اختلاف دی ولې نن چا زمونږ ملګرو کې چا وویل هلته ظفر علي شاه دي جلسه کې ویلي چې دا اهل بیتو پسې بد وایي اسی بھی میدان چ آ گئے ہیں تب آ جان میدان چ آ کے تو کی کر سکتے اہل بیت تو پسے کدا اہل بیت نمم چا پس پکا خلواغستوا کافر دے ام مسلمانم نہ دے زما خلوی وردا دے چې د شیا اس مشر ته زه بد نشم ویلی او زما مشرانو ته بد وای زه خو ورود پریت په دې ما بدل ته نشم اغستی که دی ابوبکر عمر عثمان ته بد وای په کارو چې ما علي ته بد ویل علي ته چې زه بد ویم زه پې کافر کېږم حسن او حسین شاه قاسم او علي اکبر بی بی زینب ته چې زه بد ویم زه جهنمي کېږم نو تما ته ووایه چې ما دوی ته وی ستا او زما منځ کې جګړه ده څه ده څه ده زه ستا ټول امامان منم ستا 12 امامان منم 24 منم 48 کا منم نو زه ستا 48 امامان منم او زما ته 3 نه منې نو ورانه تکې کسکو اوس حکومت مونږ ته وایي شیعه سنی فساد مونږ خو شیعه سنی فساد نه کوو فساد نه کوو په دې حقیقت خو په خبر ګورون څوک نه نو سوچ پیو کی کنا چالک دا ورانه په ما کې دی او که په دوی کې چې زه ستا 12 امامان د کربلا خاورې منم د کربلا هغه ټیکای منم چې ته پې تندیک دی هغه تسپې منم هغه ایرې منم هغه هوا منم اہل بیت رسول باندې چې درود نه وایم بوز مې نه کیږي زستا هر څه منم او زما ته کم درې نه مني هغه درې نه مني چې د چا صفت قرآن کړی ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا پدی علماء پوئیگی معنا دا متکلم مع الغیر صیغہ دا متکلم دیکھو برو شیخہ اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا دا څه صيغه ده هو متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دی دومره تا سره ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابو بکر کمیس وشلولو او ټولې سورې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک ونه ګوري او دته تکلیف ونشي یو سوره پاتې وه چې هغې دپاره ټوټه نه وه نو پکې پونده کېښوه پونده کېښوه دننه نه مارو چیچلو ابو بکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی که وخوځېدم اسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي الله یاری کول ګران کار دی یاری کول ټول وای
اسنه چې زما د محبوب خوب خراب تا زما به څه یاري سړی ماته تاسو راشنی کوم ستاد یاره څه شرطونه دي ما زما د یار شته نه و دوست ما دوست مې هم نشته و شرطونه څه دي ما شرط دا دی چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه دي او چې ته څه وایې زما خوښه ده چې ښه کوم که نه کوم ویل دا څنګه یارانه شته ما زه وځم اما په وخت وځم یارانه کې به چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی درس جهان زما ثنا کا اگران کار ابو بکر خوزینا چاسه نه زما د محبوب خوب چرته خراب نش سترګونه بے اختیار اوخه پریوته سردار کونین سترګې مبارکي اوچت کړې ابو بکر ولې جاړې و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار خوړلې ما خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نشي سترګې مې ګستاخې وې بے اختیارتی اوخه توی شوې او تیرا ویخ کړې وې دخوا که خپه دي چې خپه دخوا کړه الحمدلله استاو پچو فکرہ ابو بکر وی په خدای قسم چې مادام نه محسوس کول چې دماغ پکې چرتاز غیتل چې قرآن غوندي قرآن وی او محمد رسول الله غوندي دمګری وی التماران څه شه دي د مار درد څه شه اوس خو ته مچای خورلې مال راولا چې زه چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زه قرآن مغه ده خلی آغا پاتے نشو وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غفلے چپچا کے با اثر ہو پچا کې به حلاوت پچا کې به خوند قرآن به ولستلو دی خو وګورئ